د کابل د آبادی تمه ترې مکړه چا چې لوستې وي لاهور کې مدرسه. استاد اسماعیل یون لیکي له پنجاب د خلاصون لار کومه ده؟ شپږ مهمې لارې په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پوره نیمه پیړۍ کېږي چې پاکستان د یوې مدونې او ژورې ستراتیژۍ له مخې افغانستان کې لاسوهنه کوي. اسلام او جهاد یې تر ټولو مهمه وسیله ده چې زموږ د ساده زړې مسلمانانو ولس پر ضد په منظم ډول کارولې ده. بیلابېلې مذهبي ډلې په افراطي بڼه روزلي او په نیمه پیړۍ کې 2 ځلې پرې د افغانستان فوج او نظامونه له بیخه ړنګ کړي دي. په هر مذهبي سیاسي جریان لومړی افغانستان ویجاړ کړی، خو هغه چې کله خپلو تېروتنو ته متوجه شي بل یې ظرف تیار ورته روزلی وي. اوس نو له پنجاب نه په ګیلو خلاصیږو، نه په ساندو، نه په زاریو، نه په غندنو او نه هم د دغه او هغه شخص په ستاینو. افغانستان کې سیاسي ډلو او واکمنو متواترې تېروتنې نه وای کړې، خبره د پاکستان د رذالت او وحشت د وروستي برید ته نه رسېدله. اوسنۍ زمانه د کار، عمل او تدبیر زمانه ده. په تعویضونو ملک نه جوړیږي او نه د پاکستان الوتکې پرې ویشتل کیږي. نو که غواړو چې د پنجاب پر وړاندې یوه دقیقه ستراتیژي ولرو، پر دې څو شیانو باندې غور پکار دی. لومړی، د نظام تداوم. یو نظام که هر څومره خراب هم شي تر نه نظامه غنیمت دی. افغانستان کې باید نور د نظامونو د پرله پسې ړنګونې تجربه تکرار نشي. د هغې پر ځای باید نظامونه لومړی په بشپړ ډول اصلاح او بیا یې د پیاوړتیا لپاره کار وشي. دویم، اسلام او جهاد. افغانستان کې د دین او حاکمیت او د جهاد د تداوم پوره تجربه وشوه. د نړۍ په هیڅ هیواد کې شریعت تر دې کچه نه دی پلی شوی لکه دلته چې پلی شوی او پلی کیږي. ان د اسلام په صدر کې هم اسلامي شریعت تر دې کچه نه و پلی شوی. نو ښه ده چې د شریعت وړانګې پنجاب ته هم ورسیږي. لومړی پکې په بشپړ ډول کور جهاد پیل شي او بیا پکې شریعت پلی شي. دریم، تعلیم او عصري علوم. لکه څنګه چې اسلام کې تعلیم پر ښځه او نر فرض دی، همدا اصل دی په پوره ډول عملي شي او هغه هم د عصري علومو په برخه کې. دیني علومو کې موږ تر شمیره اووه عالمان لرو. اوس پاکستان د الوتلو او توغندیو په زور زموږ پر هیواد یرغل کړی. نو که ملایان جنگ ته راغلل، ملایان باید مقابله وکړي، او که پیلوټان جګړې ته راغلل باید پیلوټان مقابلې ته ووځي. عیني واقعیت خدا دی چې په عسکرو باندې د دښمن د الوتکو مخه نشي نیول کېدی. هغه څوک تر پنجابي یرغلو هم د دې هیواد لوی دښمن دی چې د دین په نامه د نجونو او هلکانو پر مخ د عصري تعلیم مخه نیسي. څلورم، د اوبو مهارول. زموږ ګاونډیان ډیر کم اوبه دي، دوی چې تر هغوی پورې په بشپړ ډول بې آبه نشي د اصلاح وړ نه دي. له نیکه مرغه چې افغانستان د اوبو په سربند کې دی، د اوبو اکثره سرچینې هم خپلې دي. په هر ترتیب چې وي خپلې اوبه باید مهار کړي. له وړو بندونو نیولې تر لویو بندونو پورې د جوړونې کار ته باید لومړیتوب ورکړل شي. که حکومت دا کار نشي کولی، قوانین دې اسانه کړي او خصوصي پانګوالو ته دې په دې برخه کې د پانګونې لارې چارې برابرې کړي. هند په کشمیر کې د یو لوی بند جوړونې لارې د پاکستان ډیرې سیمې له جنگ پرته سقوط کړي. څلورم، د پوځي ځواکونو انډول. افغانستان ته لا ډیر کار په مخ کې دی چې له ګاونډیو او تیره بیا له پاکستان سره د پوځي ځواک انډول برابر کړي. خو د لنډ وخت لپاره اوسنیو چارواکو ته پکار ده چې له خپلو هغو سرتیرو څخه کار واخلي چې همدا اوس جنت ته سترګې په لار دي. دوی ورته استشهادیان وایي. نو دې ډول حملو ته چې په افغانستان کې مفتیانو شرعي مجوز ورکاوه، نو په پاکستان کې چې هم متجاوز دی او هم پکې د انګریز قانون چلیږي، ولې هلته دا ډول بریدونه شرعي مجوز ونه لري؟ په کابل پر ځینو علمي مرکزونو به دا ډول بریدونه ډیر ضروري وو، که د لاهور پر هیرا منډۍ به ضروري وي. مفتي صاحبان څه وایي؟ زه شخصا سره له دې چې د هیڅ انسان د وژنو څه چې د ازارولو فکر هم نه لرم او ضمیر مې د چا ځورونه نشي زغملی، نو کله چې د ګاونډي ظلم تر حده زیات شي نو د هغه د مخنیوي په خاطر په یوه دفاعیه په کار ده، هغه هم د همغه شریعت مطابق چې دوی په افغانستان کې جایز ګاڼه. پنځم، د چارواکو استوګنځي. د تیر نظام اکثره چلونکي ځکه په ولس کې بې اعتباره شول چې کورونه، اولادونه او مالونه یې بهر کې او مقامونه یې دلته وو. له دې وطن سره د داد، سختي او مینې هیڅ ډول پیوند نه درلود. کله چې نظام ړنګ شو، هر یو خپل استوګنځي ته لاړ. ان د جمهور رئیس په ملاتړ پسې هم چا یوه 10 کسیزه مظاهره ونه ایستله. د اوسني اکثرو چارواکو کورونه هم په پاکستان کې دي. له دوی څخه هم دا هیله نه شي کېدی چې د پنجاب د مداخلو پر ضد په زغره د خپل ولس تر څنګ ودرېږي. دوی سره له دې چې څوکۍ او مقامونه یې دلته دي، نو کورونه، مدرسې، اولادونه یې هلته دي. نو چې اوس 100% کې دلته یو شرعي او اسلامي نظام واکمن دی، نو څه کړي چې د انګریزي قانون تر چتر او د پنجاب د واک تر سوري لاندې د اسارت ژوند تیروي. او که هغه ژوند تر دې ښه وي، نو بیا خو به ځینو ته دا خبره دا معنا ورکړي چې شرعي او اسلامي حکومتونه د خلکو د ژوند جوګه نه دي که څنګه. نو چارواکي باید د تیرو چارواکو له بې شرمه تېښتې څخه پوره عبرت واخلي. شپږم، شریعت وصیت. حکومت په تنګ نظرۍ نه کیږي او نه یوازې یوه ډله ملایان د دې جوګه دي چې د دې نظام ټولې چارې سنبال کړي. د پاکستان غټ هدف دا و چې افغانستان باید منظم پوځ ونه لري.
په نړۍ کې له سیاسي پلوه منځوي وي، له اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان وي او د مدني ژوند له اسانتیاو بې برخې وي. دا ټول هدفونه یې تقریبا ترلاسه شوي دي. نو که موږ غواړو د پنجاب له اسارت او رذالت ځان خلاص کړو، دغه ټولې نیمګړتیاوې باید له منځه یوسو. له نړۍ سره ښه اړیکې ولرو، له سیاسي، اقتصادي او کلتوري پلوه نه یوازې پر ځان بسیا شو، بلکې په سیمه ییزه کچه تر نورو سیالانو وړاندې لاړ شو. دا او دې ورته نور لارې چارې شته چې موږ د شریرو ګاونډیو په تېره بیا د پنجاب د ښکېلاک او زبېښاک ژغورلی شي. ما یوازې یو څو برخو ته په لنډیز سره اشاره وکړه. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ، مننه کوم. د یون صاحب د دې شپږو لارو سره که تاسو هم موافق یاست، په کومنټ برخه کې ضرور ولیکئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.